امراض صاحب انسان چې دی نو دا د انس نه دی د محبت نه دی جی یو بل سره به مینه محبت کې جی او مینه محبت هم دغه شیز دی چې زه ستا په کار راشم ته زما په کار راشي بالکل یو بل سره خیر او ښېګړه وکړو نو د مینې حق په ادا شي زما الله سره مینه ده نو مینه به زما الوي چې زه د هغه بندګي وکم بالکل زما پیغمبر سره مینه ده نو مینه به مې الوي چې زه د پیغمبر ژوند خپل کم د هغه سنت طریقې خپل ژوند کې راولم اله به چې دی نو زما هغه سره مینه او د محبت دا کومه ناره چې زه لګوم نو دا به حقیقت وي بیا نو انسان سره مینه او محبت د هغې اظهار هم دغه دی چې زه ستا په کار راشم ته زما په کار راشي او ژوند وایي هم دقې ته ځان له هېڅ ژوند نه دی چې یو سړی ځان له پروت وي او نه چا سره میلاویږي او نه چا سره خیر ښېګړه کوي او نه چا سره امداد کوي نو دغه هېڅ ژوند نه دی ژوند هم دقه دی چې د یو بل په کار راشو صحیح دا نن سبا حالات داسې دي چې غربت ډېر زیات شوی دی جی بالکل د خلکو ژوند کې ستونزې دي د غربت هم دي د بیمارو هم دي دغسې نور هم دي نو دې کې ډېر ضرورت د دې خبرې دی چې مونږه دا کومې ستونزې چې دي یو بل سره شریک کړو او یو بل سره امداد وکړو نو د کتابونو یو خبره لیکلې ده د حدیث او د قرآن په رڼا کې و یو فقیر چې دی هغه د یو غنی دپاره طبیب دی یو فقیر د یو غنی دپاره دا طبیب دی مالدار دی دا نه وایي چې ما د غریب سره امداد وکړه نه دا فقیر چې دی دا ستا طبیب دی دا تا ته به په دې باندې سکون میلو شي ستا علاج وشو ستا چې دی نو چې کومه بیماری و تا کې د بخل هغه بیماری هغه د فقیر ختمه کړه نو دا ستا دپاره یو طبیب دی دا طبیب وشماره دغه رنګې دا فقیر چې دی دا د غني دپاره دوبي کار کوي د دوبي لکه څنګه دوبي له خیرنې کپړې یوسي او هغې د له صفا کي دغسې دې فقیر ستا مال چې دی نو هغه صفا که ځکه چې تا ته زکات ورکه تا ته صدقه وکړه نو ستا هغه مال الله پاک که نو چې پاک یې که د مال دا د چا برکتو دا د دې فقیر برکتو نو فقیر ستا دوبي دی د ستا مال پاکوي ستا تزکیه د مال کوي او دې سره تزکیه د نفس مو شي سړي زړه خوشحاله شي مطمئن شي سړی چې الحمدلله ما د خپل مال نه زکات ورکه او په زیات دولت او په ناجایزه دولت باندې زړه ته سکون نه رسی بلکې زړه پریشانه کیږي او چې کله ته د هغه صدقه ورکې خیرات ورکې نو دا ستا د زړه مطمئن شي چې الحمدلله ما یو فریضه ادا کړه دغه رنګې دا فقیر چې دی نو وایي دا د غني دپاره قاصد دی دا قاصد لا ته چیټۍ ورکې خط ورکې دا فلانکي ته ورسوه زما دا ګفت دی دا فلانکي ته ورسوه نو دا غریب چې دی دا ستا مال الله ته رسوي دا قاصد دی ستا دپاره تا مال ورکه تا صدقه ورکړه تا زکات ورکه د ستا مال چې دی نو هغه ورسو الله ته دا الله ته به اله رسي چې ته دا فقیر له ورکې چې تا فقیر له نی ورکړې دا الله ته نه رسي دا تا د الله په لار کې نی لګولې دا رسي نه نو دا به رسي د چا په ذریعه باندې د دې قاصد په ذریعه باندې نو دا فقیر چې دی نو دا ستا دپاره یو قاصد هم دی او بل دا د علماء لیکلي دي وایي دا ستا دپاره محافظ هم دی دا ستا د مال حفاظت چې کیږي نو هغه دا فقیر کوي چې تا د دل زکات ورکه تا دل صدقه او خیرات ورکه ستا مال محفوظ شو الله به د دې اوس حفاظت کوي بس نو دا د دې فقیر برکتو چې تا دل ورکه بس تا مال به اوس محفوظي د هر قسم آفاتونه به محفوظ وي نن سبا ډېر آفتونه دي غل به که ته زکات نه ورکې بیماری به د باندې راشي غل به د نه واخلي نور ناجایز طریقو باندې به د نه لاړ شي خو دغه مال به تا نه ځي نو دا ستا مال محفوظ شو پس سره محفوظ شو دا د فقیر سره محفوظ شو د خیګړې سره د خیر خیګړې سره محفوظ شو نو دا فقیر
مونږ د شریعت دا وایي چې تاسو چا سره امداد کوئ هغه ته سپک مه ګورئ، کمزورې ورته مه ګورئ. وګوره که نه دې کې راغی چې دا ستا دپاره طبیب هم دی، دا ستا دپاره دوبي هم دی، دا ستا دپاره قاصد هم دی، دا ستا دپاره محافظ هم دی، دا ستا هر څه دی. نو د الله بندگانو سره که مونږ ښېګړه کوو نو دا هغوی سره ښېګړه نه ده، دا خپل ځان سره ښېګړه ده. نو که څوک وایي چې یاره زه خپل ځان سره ښېګړه وکړم، خپلو بچو سره ښېګړه وکړم، خپل خاندان سره ښېګړه وکړم، هغه د غریبانانو سره ښېګړه وکړي، امداد دې وکړي، بس د ده چې دی نو د ټولو سره ښېګړه او امداد وشو. نو دا دنیا ده، دا ژوند دی، دا دولت دی، دا ځي او راځي، دا فاني څیزونه دي، ختمیږي، نن شته او سبا نشته، که را سره دی او څه فایده هم ترې واغېسته بس واوره ده ویلې کېږي رانه، لکه څنګه ژوند واوره ده دقسې دا مال دا نن شته او سبا نشته. نو په کار دا ده چې چا سره څه یو سړی دی، زه هر ځای دا خبره کومه چې یو سړی دی هغه سره سوونه دي نو هغه دې سوونه ورکړي، یو سړی دی هغه زرګونه دی وسره هغه د لکونو صدقه نشي کولی، هغه د زرګونه ورکي. یو سړی دی هغه سره لکونه دی نو هغه د خیر دی لږ امداد وکړي، لکونو کې دی کوي که نه زرګونو کې دی کوي، سوونو کې دی کوي، دی په زیات باندې مکلف نه دی. خدا ده چې دا نه چې یاره ما سره سوونه دي نو زه خو غریب یم نو زه به په قلار کښېنم، نه، ته چا سره چې سوونه دي نو هغه د خیر دی لس شل روپۍ امداد کوي، خدا دا چې هغه مال دی صفا کوي، د هغه مال حفاظت دی کوي، هغه دی پاکوي ځان له دا خپل مال، الله به پکې خیر او برکت واچوي. صحیح.